من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. مجاهدینو د بندیانو دا تکلیفونه در نهیر نشي، هغه فدایان در نهیر نشي چې د هغوی لا تر اوسه پورې قبرونه مور او پلار او بچیو ته معلوم نه دي، هغه یتیمان در نهیر نشي چې لا تر اوسه پورې کونډه مور ورته دا تسلي ورکوي چې پلار دې را روان دی. خصوصا ګورئ هغه د سنګر پخواني زاړه تردیدلي مجاهدین در نهیر نشي چې د شپې به یې د ډرون د وجې او د چاپو د وجې نه خوب نه او د ورځې به یې د حملو د وجې نه خوب نه و. حسنې ګوره چې دا 20 کلنه قرباني مو په ډلګۍ پرستۍ او شخصیت پرستۍ او قومیت پرستۍ باندې خرابه کړئ. خدای نه خواسته چې د قیامت په ورځ همدغه بندیان او دا فدایان او دا یتیمان او کونډې د ګریوان نه مو ونیسي. خدای نه خواسته چې دا شکایت الله به د الله پیغمبر ته وکړي چې زموږ په وینو لوبې وکړي. دا شهید محراب او دا شهید مسجد، دا شهید پاڼې او دا په وینو لړلې بخاري، دا شهید روایتونه او دا شهیدي صحیفې نن بیا د یو بل مظلوم اسمان د ویر کیسه کوي. ارمانې تیر شوي پر حق لاره، حقانې تیر شوي پر حق لاره، حقانې تیر شوي. داغ سینه وه ګلګون په وینو تا د شهادت کړی لباس و، تا د شهادت کړی لباس و. د خدای حضور ته الوانې تیر شوي، د خدای حضور ته الوانې تیر شوي پر حق لاره، حقانې تیر شوي پر حق لاره، حقانې تیر شوي. ارمانې راغلې ارمانې تیر شوي پر حق لاره، حقانې تیر شوي پر حق لاره، حقانې تیر شوي. اسلامي امت د عزیمت، علم او جهاد یو بل دنګ امام ته د شهادت د ستار ور په سر کړ. رسول کریم صلی الله علیه وسلم نه راپاتې دین دا په ډېرو قربانو دې ځای ته را رسېدلی دی. د دغو قربانو په سلسله کې زموږ امام شیخ رحم الله حقانی صاحب هم خپل رب ته ځان حواله کړ. دته خو موږ د ژوندي شهید په نظر باندې کاته، ژوندي شهید په نظر باندې کاته. هوکې اسلامي امت له قرنونو وروسته موندلی د علم او جهاد یو بل نایاب او حسین قامت له لاسه ورکړ. شیخ الشهداء، السيف المسلول، قاطع الفتن والبدع، امام العزیمه الشیخ رحم الله حقانی تقبله الله. چا چې فتنې د خپل سر او تن په نظرانه کولو سره تجرید کړي. دا کم چې د داعش په خلاف په عربي نړۍ کې جنگیږي،
د هغوی فتوا دا ده چې د داعش سره سر خوځولی نو سر کټ کول ترېنه پکار دي. د دوی په تسلیمولو او بندي کولو باندې اعتماد نشته او نتیجه هم تاسو وکته. حدیث کې راځي لا یوفون بعهد ولا میثاق، په هیڅ وعده باندې دوی وفا نه کوي، نه په تسلیمۍ اعتماد او نه په خبرو باندې او نه په وعدو باندې. فکری اعداد اهم دی. د چا د ویښتابه زنګ او بلالي اذان غږ چې له منبره تر سنګره له علمي حلقو نیولې آن د اقصا تر محصورو منارو رسید. بیت المقدس د مسلمانانو اولنۍ قبله ده او دریم هغه حرم دی چې ورتلل او لمونځ پکې کول د نورو ځایانو نه زیات ثواب لري. بیت المقدس د انبیاء کرامو زانګو ده او د اعلی امامتۍ ځمکه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې ټولو پیغمبرانو ته امامتي ورکړې وه او بیا د همدې ځای نه اسمان ته وختلو. مسلمانانو 1400 کاله د دې پاکې خاورې په ساتلو کې بې شمېره قربانۍ ورکړي دي. نو هیڅوک په هیڅ دلیل دا ځمکه د مسلمانانو نه نشي جدا کولی. برابره خبره ده چې امریکا وي او که اسرائیل وي او که د کفر ټوله نړۍ وي، د کفارو نه د دې ځمکې ازادول داسې فرض دي لکه 15 وخته لمونځ چې فرض دی. هر مسلمان چې د دنیا په هر ځای کې وي شرعي مسؤلیت لري چې د خپل وس مطابق د بیت المقدس په ازادولو کې خپله برخه واخلي. د بیت المقدس په ازادولو کې سر او مال قربانول بهترین عبادت دی او په دې لاره کې مرګ عظیم ترین شهادت دی. دا له تیکې ایستل شوې غوڅه توره تل د منحرفو ډلو، ګمراه شویو فرقو او تورو دجالي فتنو پر رقابونو پرته وه. خوارج څنګه دي، علامي کم دي؟ ګورئ مستند حواله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقتتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. خوارج څوک دي؟ یقتتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. د مسلمانانو په خلاف جنگيږي او بت پرستو ته ملا ماتل. وګوره بخاری کتاب التوحید باب قول الله تعالی تعرج الملائکه والروح، بخاری کې دغه علامه ده. اوس دا علامه په چا کې ده؟ داعش د چا سره وجنګېدو؟ عراق کې یو څو شیعاګانې مړه کړه، نور ټول د القاعده سره وجنګېدو. 10 زره پورې القاعده او جبهة النصره مجاهدین شهیدان، او په افغانستان کې 3 زره پورې د امارت مجاهدین شهیدان. ملي اردو څوک لسم نه دی وژلي. په جلال آباد کې خو ماته معلوم دي 2000 مجاهدین شهیدان شوي د امارت او 10 ملي اردو والای نه دی مړه کړي. که چېرته کم یو وژلی هغه هم د نوم د جوړولو دپاره. نو په مسلم شریف کتاب الزکات باب ذکر الخوارج دیزه کې یو لوی حدیث دی، خو دا یو علامه د خوارجو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړی ده. مشمر الازار، پیڅې به ډېرې اوچتي، مبالغه به کوي د پیڅو پر اوچتولو کې. تاسو خو نه دي لیدلي یا به هم لیدلي وي جلال آباد کې چې پیڅې دې د خنګرو نه ښکته یا دې مړ کوي او یا دې بندي کوي یا درنه جریمه اخلي. اگر چې د خنګرو نه د پیڅو ښکته کول ګناه ده، خو مبالغه پکې دوی کوي، مبالغه پکې ډیره. دویمه علامه مشمر الازار. شریعت یوازې لمونځ، روژې، حج، زکات د انفرادي عباداتو ته نه وایي، بلکې التزام د شریعت په انفرادي عباداتو کې او په اجتماعي عباداتو کې او په حکومتي نظام کې، په دې ټولو کې به التزام د شریعت دی. شریعت یوازې د انفرادي عباداتو بیان نه دی کړی. شریعت یوازې لمونځ، روژه، زکات، حج دی نه دی بیان کړي. حکومتي نظام په دیموکراسي روان دی، په د اسلامي ملکونو کې که نه دی روان. دا چې ځان د اسلامي ملکونه وایي دیموکراسي ده پکې که نه. او بعضې نورو ملکونو کې کمونیستي ده، سیکولریزم دی، دا نور نظامونه دي. التزام د شریعت پکې نشته. پوه شوئ؟ نو چې التزام د شریعت دا ګوره لازمي رکن دی. او تبرئ عن الادیان الاخر، د نورو دینونو نه تبرئ دا پکې لازمي رکن دی. نو لازمي رکن التزام د شریعت دی، هم په تهذیب الاخلاق، هم په تدبیر المنزل، هم په سیاست مدني کې.
د شهید شیخ الشهدا تقبله الله شخصیت و چې د امت له معنوي حصارونو څخه د دفاع په موخه شپه او ورځ په رباط کې و. چې ټوټه 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 شم او شهید شم ستا په عشق چې نظرانه شم او شهید شم چې ټوټه 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 شم او شهید شم چې ټوټه 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 شم او شهید شم ما د داسې یو عشق پاڼه ته یوسه ما د داسې یو عشق پاڼه ته یوسه ما د داسې یو عشق پاڼه ته یوسه چې پر هر سینه شم او شهید شم چې پر هر سینه شم او شهید شم چې پر هر سینه شم او شهید شم ستا په عشق چې نظرانه شم او شهید شم چې ټوټه 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 شم او شهید شم چې ټوټه 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 شم او شهید شم. فوج زیات کوي اسلحې زیاتې کوي مجاهدین ټریننګ کوي چې څوک بیا د افغانستان او د مسلمانانو وطن ته په بد نظر ونه ګوري. شهید شیخ الشهدا تقبله الله له دجالي ادرسونو به شیطانی شبهاتو فکری لغزشونو او گمراه کوونکو التباساتو په وړاندې د اهل سنت والجماعت له سپېڅلي منهج څخه روایتا او درایتا په بریالیتوب سره دفاع ترسره کړه. د اورژبي فصیح اللسان او بلیغ الکلام شهید امام د اهل سنت والجماعت له سنګره په یو وخت د افراط او تفرید په وړاندې کلکه مبارزه وکړه. په داسې حال کې چې نوې پیچلو شرایطو دریځ بدل کړ، نه د قوتونو او فشارونو په وړاندې تسلیم شو، نه یې تنزل او انعطاف وکړ او نه هم له خپلې مبارزې څخه پر شا سو. د صبر، استقامت او عزیمت د امام موږ ته وښودله چې د اهل سنت والجماعت له سپېڅلي او بریالي منهج څخه د دفاع په ډګر کې باید له هېڅ راز قربانۍ او سرښندنې څخه دریغ ونه کړو. د باطلو افکارو، ګمراه شویو ډلو، خوارجو او بغاتو په وړاندې په علمي، سیاسي او نظامي ډګر کې د هېڅ نوع تنزل، انعطاف، انحطاط او مصلحت ښکار نشو. موږ باید داسې متحد او ژمن فکري رجال آماده کړو چې په علمي، سیاسي او نظامي ډګرونو کې په خپل ټول توان سره د فتنو، بدعاتو او فساداتو د محوي او د ځوان نسل د ژغورنې وړتیا ولري. د قرآن او حدیث تفسیر او تشریح، د الهي ارشاداتو اسلامي احکاماتو پوهه مو د شخصي آراو، مزاجي تعویلاتو په ځای د صحابه کرامو، امامانو، فقهاو او اسلافو له معتبرو سرچینو څخه الهام واخلي. د اولویتونو انتخاب مو باید د امت د منافعو او مصالحو په رڼا کې وي او پرې نږدو چې شخصي مزاجونه او نفسانی خواهشات مو د علیا اهدافو په لاسته راوړلو کې پاتې راولي. مبارزه مو باید د اسلامي احکاماتو په رڼا کې د اهل سنت والجماعت د اصولو له مخې د حنفي فقه په چوکاټ کې وي. ځوان قشر مو باید د فتنو، باطلو افکارو او دسیسو له حقیقت، نوعیت، کیفیت او تعمق څخه آګاه وي او په وړاندې باید له ځان سره دفاعي او تعرضي مواد ولري. په امت کې د فکري نهضت، اتحاد او انسجام او د اسلامي نظام د اعادې انګیزه راپورته کړو. مسلمانانو باید یو داسې قوي او ځواکمن اسلامي نظام ولري چې له عقیدوي، امنیتي، دفاعي او اقتصادي اړخه غني او پر ځان متکي وي، ترڅو د اسلامي امت مړاوې هیلې ورسره وسپړي. د پوځي صنعت په ډګر کې باید په افرادي، عقیدوي، مسلکي او جهادي برخه کې فوق العاده هڅې او تربیتي ګامونه واخیستل شي. د علم او جهاد لوی امام شهید شیخ الشهدا رحم الله حقانی تقبله الله ابن مولوی سعد الله ابن محمد عجان
ابن الشيخ محمد ابن العارف بالله الشيخ عبد المجيد اخونزاده ابن الشيخ العارف بالله عبد الله اخونزاده چې د ننګرهار ولایت په بچراګام ولسوالۍ کې په یوې علم پرورې کورنۍ کې د فاني نړۍ ته سترګې غړولې. شهید شیخ الشهدا حقانی تقبله الله خپلې لومړنۍ زده کړې د هجرت په دیار کې په مدرسة الهجرت والجهاد، دارالعلوم اسلامیه رستم مردان، دارالعلوم منهاج العلوم نریاب هنګو، دارالعلوم هاشمیه باړه خیبر جنسي او د لوګر ولایت په محمد اغا ولسوالۍ په مدرسې فیض العلوم کې ترسره کړې وي. له ابتدایي زده کړو فنونو څخه تر فراغت وروسته شهید شیخ الشهدا تقبله الله خپله تکمیله په دارالعلوم فاروقیه صوابۍ او دارالعلوم اسلامیه دیر کې ترسره کړه او بیا یې په 1998 میلادي کال کې د فضیلت دستار د سیمې په مشهوره مدرسه دارالعلوم حقانیه اکوړه پېښور کې په سر کړ. شهید شیخ الشهدا حقانی تقبله الله له فراغت وروسته د هجرت په دیار کې په جامعه الرازیه ناصرباغ پېښور کې د ننګرهار ولایت د درونټې په جامعه صدیقیه، جامعه اسلامیه جلال آباد او جامعه الهاشمیه باړه خیبر جنسي کې او بیا د افغانستان اسلامی امارت د زعیم مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد رحمه الله په ځانګړي فرمان په جهادي مدرسه کې تدریس پیل کړ. شهید شیخ الشهدا تقبله الله د اشغالګرو او د هغوی د غلامانو لخوا 2 ځله زنداني شوی او د صلیبي اشغالګرو او د هغوی د غلامانو له لوري سختې ذهني، روحي او فزیکي شکنجې او ډول ډول تعذیبونه ګوري. کابل کې هم مولا زه بندي وم، نو هغه مولا راغی تقریر شروع کړو. هلته به ټي وي لګولې او په دې ټي وي کې اول به درته یو آیات او حدیث ویلي او بیا به ټي وي چالان کړو. نو کومه فدایي به شوې ووایي دا ګوره دې ځای کې دا زموږ وطن خرابوي او دا کوي او دا کوي، نو دا دعوت یې چلولو. نو زه بیمار وم، شاته ناست یم او نور ملګري مخکې ناست یم. نو د مولا لګیا دی دا حدیث تلاوت کړو، لکل سهو سجدتین، داسې ویلي چې داسې ویلي. ما لارې نه ورپسې غږ کړو، په ما خیال هم نه و چې دا خدای خبر زه سخت مریض وم. نو ما ورته ویلي چې مولوي صاحب غلط دی ویلي، حدیث دی غلط ویلي، لکل سهو سجدتین مه وایه، سجدتان وایه. دا مبتدا مؤخره ده، مرفوعه ده. وای نه همداسې ده، وای ما د هدایې نه لیکلي دي، ما هدایې کې به ان ورسره یا خو به ان ورسره ان لکل سهو سجدتین، او که ان نه بیا تا غلط ویلی دی. خو ورخطا شو. نو بیا ما ته وایي ته لکه چې فارغ شوی ما یو وایي خو په دې هلته بیل بیل کمرو کې او اتاقونو کې بندیان وي، بندیانو ته د قرآن تفسیر کوه، درس ورته کوه، دوی به مصروفي. نو ما قرآن په تفسیر کې خو د یهودو او د نصاراو بحث راځي، هغې سره به څه چل کوي. نو خو وایه که نه، نو چې وایم بیا خو دوسیه راته زیاتېږي، بیا 15 کاله لس کېږي، 10 کاله شل کېږي. وایي ښځه دا پکې پرېږده که نه. خو د علم او عرفان بې بلې ډیوې د پلچرخي زندان کې هم د تفسیر او حدیث تدریس همداسې روان ساتلی و او د پلچرخي زندان له 3 بلاک څخه د قال الله او قال الرسول غږونه راپورته کېدل. شهید شیخ الشهدا تقبله الله د خپلې وړې دورې تدریس د پاکستان په پېښور ایالت په جامعه زبیره کې په داسې حال کې ترسره کول و چې په سلهاوو شاګردان پرې راټول وو او د علم او عرفان له دې سرچینې څخه به یې تنده خلوبوله. خو د اسلام له دښمنانو څخه د دې ستر رباني مفکر او نابغه امام علمي وړانګې ونه زغمل شوې او د خپل تکفیري فکر له مخې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیثو په درسګاه کې د زرګونو مقدسو صحایفو او نبوي کتابونو په منځ کې وحشي انفجار وکړ. اخیه المؤمن کان یعرفه فیسلم علیه الا عرفه ورد علیه السلام. په سلګونو د علم نبوت طالبان په شهادت ورسول او د جومات په انګړ کې شهیدي صحیفې د شهیدو طالب العلمانو په معطرو وینې کې وبهېدلې.
خو شهید شیخ الشهدا حقانی تقبله الله د سترې غمیزې او بوبنونکې فاجعې نه تسلیم کړ او نه یې متزلزل کړ، بلکې پر پخوا یې زیات په عالي مورال او قوي روحیې خپله علمي سلسله جاري وساتله او د نبوي بڼ ګلان یې له مقدسو احادیثو بکونې. په افغانستان کې د اشغالګرو له ماتې او د اسلامي نظام له قیام وروسته شهید شیخ الشهدا حقانی تقبله الله د کابل ولایت په ښار ششدرک سیمه کې په جامعه محمدیه کې د وړې او لویې دورې او تقابل ادیان درس پیل کړ چې د 2000 په شاوخوا کې شاګردان درلودل. په داسې حال کې د شهید شیخ الشهدا تقبله الله شاګردانو د اهل سنت والجماعت له سپېڅلي منهج څخه د دفاع منبرونه تاوده ساتلي وو چې د شهید شیخ الشهدا فکري نبوغ، علمي استعداد، د اهل سنت والجماعت له سپېڅلي منهج څخه د دفاع او د باطلو افکارو، مردودو ډلو او خوارجو په وړاندې غوڅ دریځ، دفاعي او تعرضي مبارزه د دښمنانو په حاسدو سترګو او مبغضو زړونو کې د حق هغه خښ شوی خنجر و چې د اسلام دښمنانو ته زغم او هضم خورا سخت و، چې بالاخره د کابل ولایت په جامعه محمدیه کې د حدیثو درسګاه ته د تلو په حالت کې د یو معاصر ابن ملجم خارجي له لوري په یو نامرده برید کې د خپل ورور مولوي نقیب الله سره یو ځای په شهادت ورسید او د اسلام دغه سپېڅلی دنګ قامت او د عبدالله ابن مبارک ریښتونه لاروی د خپلو جنتي ارمانونو په لور وکوچید. نحسبه كذلك والله حسيبه. شهید شیخ الاسلام حقانی تقبله الله د خپلو تدریسي او دعوتي خدماتو ترڅنګ په تصنیفي برخه کې هم په بیلابیلو موضوعاتو ګڼ کتابونه لیکلي. د شهید شیخ الاسلام تقبله الله جهادي خدمات. شهید شیخ الاسلام تقبله الله د علمي خدماتو ترڅنګ په جهادي ډګر کې هم د پام وړ خدمتونه ترسره کړي. نوموړي د خپلو علمي او تدریسي مصروفیتونو ترڅنګ د 2 جهادي ډلګیو سرپرستي هم په غاړه درلودله. د دې ترڅنګ د اسلامي امارت په مرکزي نظامي کمیسیون کې په خصوصي محاکمو کې د غنایمو په عمومي اداره کې د ملکي تلفاتو په اداره کې لوړ مسؤلیتونه ترسره کړي. همداراز د مجاهدینو د فکري او اصلاحي تربیې لپاره د هیواد بیلابیلو ولایاتو ته سفرونه کړي. شهید شیخ الاسلام حقانی تقبله الله خپل ژوند د علم او جهاد د اهل سنت والجماعت له سپېڅلي منهج څخه د دفاع او د فتنو په وړاندې د قاطع مبارزې په ډګر کې تیر کړ او له خپل علمي درسګاه داسې شاګردان او مجاهدین وروزل چې په علمي او نظامي ډګرونو کې خورا په میړانه او شهامت سره د فتنهګرو او خوارجو بڼه کې ویستلې. د شر اچونکو ټول مساعدي پلانونه یې شنډ او له ګمراهۍ ډکې ککرۍ خاورو سره خاورې کړې او مظلوم ملت ته یې د خپل سر په نظرانه کولو سره له دې تورې فتنې نجات ورکړ. ای شهید استاده، ستا اتلان ژوندي دي، ستا انتقام له وحشي دښمن څخه په څو چنده اخیستی. ای شهید استاده، ستا شاګردانو ستا قلم، منبر او سنگر ساتلی. ستا شاګردانو
ستا له سپېڅلې داعیې فکر او مسیر سره کړی تعهد او ژمنتیا پاللې. ای شهید استاده، ستا شاګردانو قسم کړی چې د ژوند تر وروستۍ شیبې به ستا له شهید محراب او زخمی منبر څخه دفاع کوي. ستا علمي او جهادي لار به پالي، ستا د لارښوونو سره سم به د فتنو په وړاندې قدم وهي او ستا د ارمانونو ستړې قافلې به تر منزله رسوي. ان شاء الله العزیز.